څنګه یې ملګرو امید کوم چې تاسو ټول به ښه یاستئ. زه نن یو بل فلم سره نن راغلی یم، خو که تاسو زما چینل اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو دغه چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم اخر کې لایک کړئ. په دغه فلم کې موږ جرمني ګورو، کوم ځای کې چې د ځمکې حالات ډېر زیات خراب وي او د سولر فریم په وجه دغه درجه حرارت ډېر زیات تېز شوی وي او دنیا کې د ګرمۍ ټمپریچر ورځ په ورځ زیاتیږي او دلته کې خلکو سره نه خوړلو لپاره روټۍ وي او نه څښلو لپاره اوبه ورسره وي او فصلونه هم ورو ورو تباه کیږي او څنګه چې به پخوا زندگی وه اوس هغه شانتي بالکل هم نه وي او کم لږ ډېر خلک چې بچي وي دي هغه د ګروپونو په شکل کې یو ځای اوسیږي، ولې چې دغه خلک اوس د یو بل نه یریږي او په دې دنیا کې اوس هر څه ختم شوي دي. اوس د انسان ضرورت صرف خوراک او اوبه دي. د ورځې ډېره زیاته ګرمي وي او د شپې دا خلک بهر وځي او د خوراک په تلاش کې اخوا دېخوا ګرځي او د خلکو خپل مخونه هم پټ کړي وي او جسمونه هم پټ کړي وي او دوی نه غواړي چې دغه نور په دې په جسم راولګي او دا خراب شي. دلته کې موږ میری یو جنۍ او لاغې وړه خور او یو فلپ الګ ګورو، کوم چې په دغه ګاډي کې ژوند کوي او دوی ټوله شپه په دغه ګاډي کې ګرځي. میری او فلپ یو بل سره ډېره مینه کوي او دوی ته دا پته ولګي چې اوس هم په دې غرونو کې داسې ځایونه شته چې په هغې کې انسان ژوند کولی شي. بیا دا درې واړه فیصله کوي چې موږ به هغه ځای ته لاړ شو او دغه شان دي غریزي علاقې ته وځي. په لاره کې دی یو پټرول پمپ ته ودرېږي چې دی پټرول واچوي. فلپ چې کله پټرول اچوي نو بل خواته دغه جنۍ هغه ځای ته ورننوځي او هلته کې څه خوراک تلاش کوي او دوی د خپل ځان حفاظت هم کوي، ولې چې نور څوک رانشي او د دوی دغه خوراک پټ نه کړي، ولې چې څوک هم په دې باندې حمله کولی شي او دوی نه دا ټول خوراک پټولی شي. او بیا بالکل داسې وشي کله چې دا درې واړه په خپل کار کې بیزي وي، هلته کې یو سړی راشي او د دې د ګاډي نه هغه خوراک او اوبه وتښتوي او دغه شانتي دا دواړه ګاډي خوا ته منډه کړي، خو د دې وړه خور هلته کې پاتې شي. میری چې کله واپس دغه کمرې ته راشي نو دا ګوري چې هغه سړي د دې په خور باندې حمله کړې وي. میری دا سړی په خبر وکړي او شاته نه بې فلپ حمله وکړي او په دې باندې غوځار وکړي او دغه شانتي دا دواړه هلته کې په جګړه شي. دا سړی دې ته ووایي چې زه مصري یم او ما ستا ګاډی وکتو، ستا ګاډی مخکې مزل نشي کولی او بار ډېره زیاته ګرمي ده او که ته غواړې چې زه په دې ګاډي کې څه کار وکړم او دا دې قابل شي چې دا مخکې سفر وکړي نو دې لپاره به ته ما ته څه اوبه او خوراک لږ راکړې. فلپ داسې کولو ته رضامند شي او دغه شانتې دوی هغه سړي ته ډېر زیات خوراک او اوبه ورکړي او هغه د دې په ګاډي کې کار وکړي، خو هغه ورته دا هم وایي چې په دغه ګاډي باندې ډېر مزل ونه کړي، ولې چې دا به لږ مخکې لاړ شي او ګرم به شي او دلته به ودرېږي. بیا فلپ دا فیصله کوي چې دا به دا سړی هم ځان سره ګاډي کې کښېني او مخکې به بوځي او که لاره کې چېرته ګاډی خراب شو نو دا به یې ټیک کوي. حالانکه دغه دوه جنکۍ په دې باندې اعتراض وکړي خو دې سره څه بل آپشن هم نه وي او دغه شان اوس دا څلور کسان مخکې روان شي او دوی چې کله ډېر زیات سفر وکړي نو مخکې هغه لاره بنده وي او په سړک باندې د بجلۍ ډېره غټه ستنه راپرېوتې وي. دوی کوشش کوي چې دغه ستنه دوی له سړک نه اخوا کړي، خو هغه دومره درنه چې دوی له ځینو هم نشي خوځولی. بیا دوی ګاډي پسې هغه ستنه وتړي او د سړک نه اخوا کوي او دغه شانتي اوس دوی په دې کې کامیابه شي او هغه ستنه لارې نه اخوا کړي. لږ مخکې چې دوی لاړ شي نو دوی هلته کې یو ګاډی ګوري چې د غر نه لړه شوی وي او له هغې اکسیډنټ شوی وي. بیا دوی لاندې راکوزېږي او هغې کې د خوراک تلاش کوي، کوم چې دوی لپاره ډېر زیات ضروري دی او دغه شانتي هغه سړی او فلپ لاندې ګاډي ته کوزېږي او دوی دواړه چې کله ګاډي ته لاندې راشي نو په هغې کې واقعي خوراک او اوبه وي. فلپ میری ته وایي چې لاندې ډېرې اوبه دي او ته بره نه له اوبو تشه ټپکر وړه کوم چې تا سره ګاډي کې پروت دی، خو میری دې ته انکار وکړي او ورته وایي چې زه خپله وړه خور بره یوازې نشم پرېغوستی. فلپ دې ته ډېر زیاري مینت وکړي خو میری اوس هم د دې ونه مني، خو د میری خور دې ته وایي چې زه څه وړه ماشومه نه یم چې د خپل ځان خیال هم نشم ساتلی. بیا میری دغه شانتي لاندې هغه ټپکر ویسي او کوشي، خو لږ ساعت پس دې درې واړو ته له میری د وړې خور د چغې اوازونه ورشي او دغه شانتي د درې واړه بره په منډه وخیږي، خو په لاره کې د میری خپه خویه شي او دا رالړه شي او دا هلته کې بېهوشه شي. میری چې کله په هوش کې راشي نو دا هلته کې هغه سړی ګوري کوم چې دې ته په خوله لاس کېږدي او ورته وایي چې بره ونه خیږي
او بل ډېر زیات خلک راغلي دي او ورته ووایي چې دا خلک ډېر زیات خطرناک دي او که موږ بره لاړو دا به موږ هم رونیسي او ځان سره هم کیدین کی او دا خلک خوراک دپاره هر رات ته پورې تللی شي. بیا لږ ساعت پس میری هلته کې فلیپ هم ګوري چې راشي. میری دې ته وایي چې زه غواړم چې خپلې خور پسې لاړه شم او هغه موږ بچ کړو او میری ورته وایي چې موږ ته پکار دی چې موږ هغې پسې لاړ شو خو فلیپ دې ته وایي چې ته لیونی هغه ډېر زیات خلک دي او موږ ته پکار دی چې د غر له پاسه وخیچو او هلته کې اوبه را پیدا کړو او دوی دواړه دلته کې په جګړه شي. هغه بل سړی دې ته وایي چې وګوره په ځنګل کې څه اور لګېدلی دی او د دې دا مطلب دی چې کوم خلکو ستا خور وتښتوله دا خلک هلته کې اوسېږي او دغه شانتې بیا دوی هغه ځای ته راشي کوم ځای کې چې دې خلکو اور لګولی وي او دوی هغه جنۍ هم ګوري کوم چې دې خلکو په زنځیرونو باندې تړلي وي. دوی به دلته کې یو پلان سازوي چې میری به ګاډي ته لاړه شي او هغه به دا ګاډی سټارټ کړي او دا بل سړی به هلته کې په بوتل کې دماکه کوي او دا ټول خلک به هغه دماکې ته راشي او بیا به فلیپ هغه جنۍ ته راشي او هغه به له زنځیرونو نه خلاصه کړي او میری به ګاډی سټارټ کړي او دا ټول به دې ته راشي او هلته نه به وتښتېږو او پلین جوړولو نه پس ته میری ګاډي ته رامنډه کړي او ګاډي کې کینی او هغه سټارټ کړي او بیا هلته کې یو سړي په دې باندې شک شي او هغې دې ګاډي ته راشي. بیا هغه سړی په بوتل کې یو بم خلاصوي او دغه شانې دا ټول خلک هغه ورته منډه کړي خو فلیپ هغه ځای کې هغه جنۍ پسې لاړه نه شي او ویریږي او ګاډي ته رامنډه کړي خو هلته کې یو سړی د فلیپ د خپې نه رونیسي او هغه دې پسې نښتې وي خو فلیپ د هغه سړي نه ځان خلاص کړي او میری ګاډی وځغلوي او میری د وایي چې زر تر زره دلته نه ځان وکاږه او دغه شانتې دې دواړه هلته نه وتښتېږي. په لاره کې فلیپ میری ته وایي چې ستا خور اوس هم دې خلکو په قبضه کې ده او موږ دا دې نه نشو خلاصولی او میری اوس هم غواړي چې هغه واپس خپلې خور ته لاړه شي خو فلیپ دې سره داسې کولو ته پاره نه شي تللی. هغه میری ته وایي که موږ هلته لاړو نو هغه خلک به موږ هم ونیسي او مړه به م کړي خو میری اوس هم د دې یو خبره نه مني او دغه شانتې هغه له ګاډي نه کوشي او یوازې هغې پسې روانه شي. دا بیا د لرګاډي پاټو ته ورسېږي کوم ځای کې چې دې له خور بیګ پروت وي او دې ته پته ولګي چې دې خور یې په دې لاره باندې بوتلې ده او بیا فلیپ هم هلته کې راشي او هغه د میری نه معافي وغواړي او ورته وایي چې زه هم تا سره په دغه میشن کې ځم او زه به په هر حال باندې ستا خور او هغه سړی را پیدا کوم. خو د فلیپ خپه ډېره زیاته زخمي وي او هغه دې ته وایي چې دلته کې ایسار شه او میری هلته نه یوازې مخکې حرکت چالو کړي. میری یو کلیسا ته ورسېږي او هغې ته خوب ورشي. کله چې دا راپاسي دا مخامخ یوه بله ښځه هم ګوري. میری دې نه ډېره زیاته ویرېږي خو هغه ورته وایي چې ما نه مه یېرېږه او دغه شانتې اوس دې ته دا اوبه هم ورکړي او دا ورته وایي چې ته یوازې دلته کې څنګه اوسېږي او ورته وایي چې دلته کې اوسېدلو کې ډېره خطر ده تا له پکار چې ته ما سره کور ته لاړه شي او میری هغې سره روانه شي او دغه شانتې دا دواړه له هغې کور ته راورسېږي کوم ځای کې چې دا له هغه الیزابت ټول خاندان ګوري. الیزابت میری یو کمرې ته وړي او ورته وایي چې لږ ډېر ارام ته په دې کمره کې وکړه. میری هلته کې اوده شي او کله چې دا له خوبه راپاسي نو دا ګوري چې دا په دې کمره کې بنده کړې ده. دا بیا له کمرې نه بار په سرو کې ګوري چې هغه خلک فلیپ هم ونیسي او دلته کې راولي. دا دراصل هماغه خلک وو کوم چې د دې خور او هغه سړی نیولی دی. فلیپ نیولو نه پس ته الیزابت د دې کمرې ته راځي او ورته وایي چې موږ هغه خلک وو چې کوم خلک نیسو او دغه کمرو ته یې راولو او بندوو یې. اوس میری دلته نه په هر حال باندې وتل غواړي خو دغه ځای نه وتل دومره اسان کار نه وي. میری چې کله شاته دروازه کلو کړي نو دلته کې له هغې خور هم راشي او دا دې ته غاړه ورکړي او دغه شانتې دې دواړه ډېر خوشحاله شي. میری خپلې خور ته دا وایي چې زه به تا دلته نه ښه په عزت باندې وتښتوم او ته بلکل هم فکر ونه کړې. دوی سره چې هلته کې څومره هم کپړې وي دي هغه راغونډې کړي او هغې نه یو پړ احساس کړي او لاندې کوزېدلو کوشش کوي خو دوی چې کله داسې کوي هلته کې الیزابت یو زوی راشي او دې نه پهله چې دوی هغه وګوري نو میری هغې ته غاړه ورکړي او هغې سره یو ځای کېدلو کوشش کوي او شاته نه پهله میری وړه خور په دې اټیک وکړي او په سر ورته غوځار وکړي او هلته کې بېهوشه کړي. هغې نه پس ته میری خپله خور په هغه رسۍ باندې لاندې کوزوي او ورته وایي چې ځنګل طرف ته وتښتېږه او په خپله هغه جامې واغوندي او الیزابت چې کله راشي او دا ویني دا خپلې فیملۍ ته دننه ویسي.
دوی میری ځان سره کینی او هلته کې څه خوراک ورکي خو میری دا خوراک نه کوي او هغه خوراک هلته کې لړکي او بار منډه کي او د الیزابت کم زوی چې بېهوشه وي هغه په هوش کې راشي او هغه میری ونیسي او هلته کې وتړي بل خواته فلیپ هم هلته موجود وي دی فلیپ رونیسي او هلته کې قتل کي میری په خپل لاس کې یو چاقو نیولی وي او هغه ځان خلاص کي او هغه یو بلې کمرې ته لاړ شي کوم ځای کې چې دا ډېر زیات خلک ګوري چې هغه قیدیان وي په کوم کې د دې هغه ملګری هم شامل وي بیا میری هغه دروازه کلو کې دا ټول خلک بار وتښتي او میری ځنګل ته هغه د ځي کوم ځای کې چې دی خپله خور لېږلې وه ته هلته کې الیزابت او له هغې زوی ګوري کوم چې هغې خور نیولې وي الیزابت دې ته وویل چې کله ته ما وکتې نو ما وویل چې دغه جینۍ ډېره زیاته تکړه ده او ما غوښتو چې ته زموږ فیملۍ کې غونډه شوې وي خو ته هم د نورو خلکو په شانتې وختې الیزابت دې ته خواته راشي او میری په دې حمله وکړي او دغه شانتې دا هلته کې زخمي کړي او د الیزابت زوی دې ته رامنډه کړي او وګوري چې د ما مور زخمي ده میری ته دلته کې موقع ملو شي او هغه خپله خور خلاصه او دا دواړه دلته نه وتښتېږي بیا دې په لاره کې هغه خپل ملګری هم ګوري دې درې واړه هغه غر ته لاړ شي کوم ځای کې چې دې ډېرې زیاتې اوبه ګوري او دې ډېر زیات خوشحاله شي بیا دې په اسمان کې څه مرغان ګوري چې هغه په هوا کې تاویږي او د دې مطلب دا دی چې دلته کې موږ ژوند کولی شو کله چې دوی هغه غر نه لاندې دنیا ته ګوري نو هغه بالکل هم تباه وي یعنې دې ځای کې زندګي نه وي خو کوم ځای ته چې دوی اوس راغلي وي هلته کې د دوی امید وي چې اوبه شته او زندګي هم کولی شو خو دوی ته دا نه وي پته چې کومه پورې به دوی دلته کې ژوند وکړي او دلته کې دغه فلم او دا کیسه ختم شي امید کومه چې تاسو ته به دغه فلم ډېر ښه لګېدلی وي او دا فلم ضرور لایک کړئ